والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت په توفیق سره د مؤمن بنده هغه خویونه بیانېدو، د کومو خویونو تذکره چې قرآن او حدیث کې راغلی ده. موږ دا خبره تفصیلا ذکر کړې وه په آخرني درسونو کې چې مؤمن تجارت څنګه کوي. بیا د هغې نه بعد دا مسله شروع شوې وه چې مسلمان د خپلو بچو سره، بچو نه مراد اولاد، د هغوی سره ژوند څنګه تېروي. او دا خبره یاده کوي چې د مسلمان په هر ځای کې جدا شان دی. که موږ مسلمان د خپلو بچو سره، مسلمان د تجارت کې، مسلمان د مور پلار سره، مسلمان د ملګرو سره، مسلمان د میلمه سره، وجه دا ده چې که چېرته موږ دا فرق لرې کړو، مسلمان دینداره او بېدینه او دا یو شان شي، نو بیا خو هغه کوم سړی چې دینداري کوي هغه له د هغه دیندارۍ څه فایده ورنه کړه، ځکه چې تا دواړه په یو تله کې ور واچول. نو ځکه دا خبره یاده کړي مسلمان دینداره به د هغه به پته لګي د لرې نه چې او دا سړی د الله نیکعمله بنده دی، د هر څه جدا دي. او ولې جدا دي؟ ځکه چې دی په هر څه کې پابند د الله د احکامو دی. دی داسې ازاد هر څه نشي کولی لکه څنګه چې هغه بېدینه کوي، ځکه چې هغه خو پکې د چا پابند نه دی. هغه صرف پابندي کوي، یریږي به په یو مسله کې صرف په د حکومت د قوانینو پابندي کوي، هم د هغه نه د یرې د لاسه، خو د الله نه نه یریږي، ځکه د الله د احکامو پابند به نه وي. یو بېدینه چې د بچو سره څنګه ژوند تېروي، یو دینداره د بچو سره څنګه ژوند تېروي، دغه ځمکه او اسمان فرق دی. او په تېر شوي هفته کې موږ تفصیلي خبره کړې وه د بعضو نقاطو په باره کې، او نن به انشاءالله دویمه برخه د هغې پوره کوو. دا مسله موږ ذکر کړې وه چې بچي زموږ په غاړه کې یو ذمهواري ده، الله رب العزت به زموږ نه د هغې په باره کې تپوس کوي. بیا یو څو خبرې د تربیت په باره کې ډېرې اهمې شوي. یو پکې دا غټه خبره وه چې ته په خپله دا څه چې کې او څه وې دا د بچي تربیت روان دی. لازم نه دی چې د تربیت په خبره باندې دا یو نوع تربیت دی، خو دې تربیت نه موږ غافله یو چې دا زه چې څه کوم او زه څه ویم او زما د بچي مایلي، دا مې یو تربیت روان دی. او دا صرف د بچو نه دی، که هغه تره دی، که نیکه دی، که ماما دی، کاکا دی، که هر څوک دی، دی چې دا څه کوي او څنګه کیني پاسي، په دې کې د ده د کشرانو تربیت روان دی. دا کشران به د په لار باندې سي. یو اهمه مسله هغه ده د مسلمان د بچو د تربیت طریقه هغه دا ده، کومه چې قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده، چې کله به بچي ته غصه هم کې او کله به سزا هم ورکې، خو د افراط او د تفرید په منځ کې. افراط او تفرید څه ته وایي؟ لکه موږ بعض خلک لیدلي دي هغوی بلکل دا خبره د سره مني نه چې لا بچی هم څوک وایي، او چې کله ته وایي چې ما به بچي ګزار وکړو، په ته یو غټه اعتراض وکړي چې بچي باندې څوک ګزار کوي. موږ خو وایي دا طریقه نه کوو، زموږ دا طریقه نه ده. دې چورلټ د دې نه منکر دی، دا په غلطه دی. بل طرف ته هغه دی چې د هغه سره چوکه 24 ګنټې په لاس کې ده او دغه وهل ټکول دی، وهل ټکول دی، دا هم په غلطه دی. د دواړه په مسله نه دي پوه شوي. اصل دا دی، ګوره اصل چې په تربیت کې وهلو ته ضرورت نشتی، خو چې مناسب ځای راغی وهلو ته ضرورت و، نو بیا ګزار نیم ورکولی شي. ګزار نیم مه ووایه، څه مطلب چې ګزار نیم؟ معمولی چې هغه حدودو کې دن نه وي، دا نه چې خپله سوله ماته یا وهلو سره دومره کلک کړي چې هغه به تا نه سترګه نه سوځي، یېرېږي سره نه. دا غلطه طریقه ده. او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د
خپل نوسي سره روانو د حسن رضی الله عنه سره په لاره کې کجوره پرته وه هغه راواغسته هغه ورله د لاس داسې ووهو وی کېده کېدی شي دا د صدقې په موږ باندې خو صدقه حرامه ده کله ګوره سړی بچي له ګزار نیم هم ورکوي کله به سختي کې هر ځای کې نرمي دا د هوښیار سړي کار نه دی دومره نرمي وکړي چې بس سر یې راوخېږي سبا له ده راټینګول ګران دي نو دا بعض نیم به ویني د پلار نه زوی جوړ شوی د زوی نه پلار جوړ شوی د څه د لاسه د ډېرې نرمۍ د لاسه او نه به په مخه وهل کي زما هغه سړی خوښي که نه ګوره چې د کوم سړي اصول او ضوابط واضح په کور کې او زه اکثر دې ملګرو ته وایم هم چې ته خپل یو مقام جوړ کړه داسې چې ستا ښځه ستا قدر او عزت کوي په دې نه چې ته یې وهې په دې چې ته ډېر قدرمن سړی ستا بچي ستا قدر او عزت کوي په دې نه چې ته یې په مخه وهې ځکه چې ته په خپله ډېر عزتمن او قدرمن سړی او دا مقام ما ورته جوړولی شو خپل خو چې کله ته د بچي په مخ کې ځان سپک کړې او سپک کارونه کې بیا د ده نه ته ګمان ساتي د دې چې دی به ستا عزت کوي او دا امید تی ساتي او دا ګمان کوي ته به غلط یې تا ځان په خپله سپک کړی دی یو سړی ځان په خپله د خپلې ښځې په مخ کې سپک کړي دی به څه بیا ښځه د قدر کوي داسې مقام خپل جوړ کړي په کور کې چې ته کور ته ورننوځي پته لګي چې څوک راغی او داسې نه چې ستا وته را ننوته یو شاني که راغلې او که لاړې او دوه درې ورځې کور کې نه یو څوک د باندې غوږ هم نه ګري تپوس هم څوک نه کوي چې هغه پلانې خو سره کور کې شتي او یا یې ځان له پروت یو کمره کې د سره څوک تپوس نه کوي نه محسوسوي داسې مقام جوړ کړه چې ته کور خو لا وړه خبره ده کور وړه خبره ته یو علاقې ته ورننوځي که نه ته یو کلي ته ورننوځي چې پته لګي چې دلته څوک راغلی دی داسې مقام جوړ کړه او دا هله کېدی شي چې کله موته د قرآن او د حدیث مطابق ژوند تیر کړو نو د بچي سره کله نرمي کله سختي موقع ته ګوره ځي ته ګوره او بل د بچي عمر ته ګوره دا یوه خبره اهمه یاده کړئ یو نیم سړی راولګي د 18 او 13 کالو لوی سړی راګیر کړی وایي دا نه ده مناسب دا والوم یو عمر وي د ښځې په مخ کې ښځه به یي بچي به یي دی به یې عزته کوي د دې د لاسه ته بچی ښه خراب دی بلکې دا خو لوی دی دا لوی دی دا ماشوم نه ماشوم چې دی داسې د 10 کالو وي د 12 وي د 14 وي د خلکو په مخ کې به هم دته نه کارېږي دې سره هم د ده نفسیت درنه مجروح کېږي او ته یې بدي شي بیا په دغه ټیم ورته زیات نه زیات دا وې وروسته به راسره بیا زه وګوره بس تا دې روب کې واغستو وروسته کور کې چې بیا تپوس وکړې تا ولې دا کار کړی دی نو د خلکو په مخ کې چې ته ته پورې ونښتې نقصان دې دا وکړو چې د دې ماشوم ستا سره په زړه کې دښمني پیدا شو او دا غلطي ما په ډېرو خلکو کې لیدلې تاسو هم لیدلې که نه هم دی لیدلې دغه شان ډک مجلس به مېلمانه به راشي دی مشر سړي ته کنځري شروع کړي او ته نه پوهېږې او ته غوایي او ته خر دا نږدې ورځو کې تېر شوي هفته کې موږ یو ځای کې پروګرام وناسو نو دا یو کس دی خپل بچي ته وایي چې ناوخته دی ته به سهار کار له ځي لوی سړی دی لوی نو هغه ورته وایي چې ځمه لاړ به شي نو دی هغه بل کس ته وایي دا پلار یې وایي دا غوایي پوه کوي چې ته به سهار کار له ځي بیا ما هغه پوه وکړو ګوره داسې طریقه باندې څوک خبره لوی سړی دی او د خلکو په مخ کې طاقت دا وي نو دا زمونږ یو غلطي ده چې موږ کې ډېر خلک په دې کې واقع دي دغه شان د ښځې په باره کې هم دا یاده کړي اګر که دا یو موضوع ځان له روانه ده چې مسلمان د ښځې سره څنګه ژوند تېروي او دینداره ښځه د خاوند سره څنګه ژوند تېروي یو نیم سړی لکه ښځه د انسان دی غلطي ته وشو دی به د مور پلار په مخ کې لګیا شي هغې ته د رونو خویندو په مخ کې به هغې ته لګیا شي ته داسې او ته جاهل او ته زناور او ته په څه پوهېږې او ته داسې او ته دا ګوره دا طریقه نه دی د خبرې کول بل دا چې نورو خلکو ته دې هم سپکه کړه
که ته دې ته تربیت ورکول غواړې او ادب ورته ښو غواړې کمره کې ورته ادب وښایه ځان له ورته ادب وښایه خبره ورته وکړه چې دا طریقه ستا غلطه وه الا دا که اوس مور پلار ته نمبرې سړی جوړي هغه جدا خبره چې یعنې زه م تکړه یم باتور یم دا د یو دوه خبرې مې ورته واورولې اوس که مور پلار خوشحاله بعض مور پلار په دې خوشحالي وي زمونږ والد صاحب الله دې پې د رحمتونو باران وکړي هغه قصه کوله د خپل یو ملګري چې هغه هم زمونږ کلیوالو مړ دی الله دې هغه م وبخي وی هغه راته لګیا وي چې یو ورځ د بهر نه رالم کور ته غوسه ومه ډېر غوسه ومه نو بس وی هسې بس ښځې سره مې خبره ورانه کړه او یو دوه ګزاره مې وویله کله سړی غوسه وي نو بیا به کمزوري ځي ورځي که نه نو بیا هغې راله روټۍ نه راغسته او خفه وه کمره کې ناسته او وی دې مور مې هغه چابي راواستې مشرانو ښځو سره پټه چابي اکثر غاړه کې او دا صندوقونه یې کوله وکړو دا هر څه شملې او کوچه او ماسته او پۍ او هر څه ما ته یې ښودي لکه ډوډۍ په ورځ هغې راوړي وی ما ورته چې مور که دا قیسې روزانه به یې د دې دپاره یو دوه لتې وامه خو دا شي نه راوباسه دا تا کوم ځای کې پټ کړي بعض مور پلار په دې خوشحالېږي خو ته به دې ته نه ګورې چې زما مور پلار په یو ناروا کار خوشحالېږي نو ته به یې خوشحاله نه ځکه مشهوره خبره ده لکل مقام مقال د هر ځای خپله خبره ده خپل کار دی بچی به هر ځای کې بېعزته کې نه هر ځای کې به ورته قارېږي نه هر ځای کې به یې کچکې نه بلکې هغه ته داسې محسوسه کړه چې ته غټ سړی بله نقطه یاده کوي دا د بچو په تربیت کې ډېره اهمه ده همیشه د بچي په مخ کې دا مه وایه چې دا وړوکی دی دا خبره ما ډېره نوټ کړې ده یا بچي ته ویل چې ته وړوکی نه یو ځای راغی ته ورته داسې ویلی چې دا مشر ته کشري جدا خبره دا خبره نه ده دا په ماشوم باندې سلبي اثر کوي ته وړوکی ته وړوکی ته وړوکی ته وړوکی هر ځای کې هغه دا خبره اوري د عمر له وړوکی پاتې شي ته به ماشوم ته دا محسوسوې چې ته څه ته غټ سړی ته ذمهوار یې ته به ذمهواري سرته رسوې ماشوم عادت کوي د ذمهواریانو سره دا خبره ورته عمر له مه کوه چې ته وړوکی او ته وړوکی زه ګوره په دې تاسې یو دلیل پیش کړم انس رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی وی رسول صلی الله علیه وسلم په ما پسې راغی او ما د ماشومانانو سره لوبې کولې ځکه انس بن مالک به خپله وړوکی کله چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت شروع کړو د هغه 10 کاله عمر نو رسول صلی الله علیه وسلم په موږ باندې سلام واچو په ټولو فبعثني الى حاجه بیا زه یو کار له ولېږلم چې ته لاړ شې دا خدمت وکړه فابطأت على امي د هغه خدمت ته لاسې زه کور ته ناوخته شو په ما باندې مور به انتظار وی چې کله زه ورغلم مور رانه تپوس وکړو چې ما حبسک څه شي لیټ کړي وی ما ورته وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو خدمت له لېږلی و وی راته وی چې ما حاجته خدمت یې څه دی څه خدمت وی ما ورته وی چې انها سر دا خو د رسول وسلم راز دی وی راته وی چې بچیه لا تحدثن بسر رسول الله صلی الله علیه وسلم احدا خبردار د پیغمبر راز ګوره چاته بیان نه کړي دې ته وی بچي ته ذمهواري ورکول عمر له سړی بچي ته ته ماشوم ته ماشومې زه خیر دی زه به یې کومه که مزدوري ده وایي زه به یې کوم که کاروبار دی زه به یې کوم که بل څه دی نه زه به یې کوم دا وړوکی دی نه پرېږده دې د وړوکوالي نه به دې پوه کړه چې ستا په اوږه ذمهواریانې دي اوس وګوره مور بچی پوه کوي چې ستا دا ذمهواري ده چې د پیغمبر راز به ګورې چاته نه بیانې دی ورته وایي چې نه خیر ته خو ماشوم یې که ته یې ووایې څه خبره نه ده موږ اکثر داسې وایو کور کې زه خیر دی ته ماشوم یې ته کولی شي نه اگر که موږ ته پته ده چې دی ماشوم دی الله یې نه رانیسي خو ته به هغه ته دا داسې خبره مخامخ په مخه نه کوې چې ته ماشوم یې نو ځکه زمونږ هغه د 15 کالو ځوان څه پاتې شي هغه ماشوم پاتې شي زمونږ د 13 کالو ځوان هغه عمر له ماشوم پاتې شي نو یو دا خبره یاده کوي
چې بچې دته دا محسوسه که چې ته څه یې ته لوی سړی ستا په اوږو ذمواري ده او کله ناکله یو کار ورته هسې حواله کوه ته یې کولی شي یو خدمت دی ته یې پخپله کولی شي یو کار دی ته یې کولی شي خو ده ته ورته وکړه چې دی عادت شي دې سره ده ته پته ولګي چې زما په دنیا کې مقصد صرف ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب یا سونډي اړول رړول نه دي په دنیا کې د اوسېدو مقصد باندې پوه کړه چې هغه د الله بندګي ده بیا ستا په اوږو ذمواریا نور هم پرتې دي ته څه ماشوم نه ډېر مور پلار په دې نقطه کې په تربیت کې ښویېدلي دي او څه وایي وایي نه زه زما دا بچی نازبین دی دا ټکی هم ډېر نامناسب دی نامناسب په دې دی هر سړي ته خپل بچی نازبین دی بعض وایي دا یو دی ځکه نازبین دی نه د چا چې لس دي هغه هم نازبینان دي بچی مور پلار ته ګران دی که هغه لسي که شلي او که هغه یو که دوی خو ته به داسې نه کې چې د بچي سره دومره محبت وکړې چې د هغې منفي اثر یا سلبي اثر په بچي باندې وشي بله خبره اهمه د ټولو نه غټه مسله چې د بچي د تربیت پکې خیال ساتل پکار دي که نه او مسلمان د دې ډېر خیال ساتي دینداره مسلمان هغه د عقیدې جانب بچي ته الله خوه بچي ته پیغمبر خوه بچي ته د دین عقیده خوه اصل چې زویه دا زموږ عقیده ده موږ دا یو موږ د الله په باره کې دا وایو موږ د پیغمبر په باره کې دا وایو زموږ په آخرت ایمان دی الله ته ودرېدلي دا بنیادي مسایل دي چې ته به بچي ته ښیې نن سبا اکثر پلاران چې ټلیفون وکړي یا بچي سره ملاو شي بس دغه تپوس دی کوي ها سکول کې سبق څنګه روان دی کاروبار څنګه شوله بعض کرکټ ته او فوټبال ته پکې واوړي د هغې تپوس دی کوي خو دا تپوس نه کوي چې بچي ته الله پېژنې الله څوک دی نه وایي موږ خو وایو نه چې زموږ په الله ایمان دی بس ده به یې زده کړي نه ته به دته عقیده ښیې د وړوکوالي نه چې دی ماشومي ته به دته دا ټکي ښیې الله څوک دی پیغمبر څوک دی قرآن څه ته وایي حدیث څه ته وایي آخرت څه ته وایي قیامت څه ته وایي جنت او جهنم څه ته وایي ته به دی په دې خبرو باندې پوه کې او هغه حدیث تاسو ته نه دی یاد چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سور وی ما ته وی یا غلام ای ماشومه یو څو خبرې درته ښیم یاد یې ساته بیا ورته خبرې وکړو که چې د الله د دین حفاظت کوه الله به ستا حفاظت کوي او که دا ټول امت راجمع شي تاله نقصان نشي درکولی مګر دومره چې الله څومره غوښتي او که دا ټول امت راجمع شي تاله فایده درکول غواړي نشي درکولی مګر دومره څومره چې الله غوښتي او کله چې مرسته غواړي نو د الله نه یې غواړه دا اوس عقیده نه ده ټوله عقیده ده ټوله او چا ته یې ښیي ماشوم ته ته به ماشوم ته څه ښیې عقیده به ښیې او په دې کې قرآن کې ډېر دلایل دي او سورت البقره کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده د یعقوب علیه السلام په باره کې ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت کله چې یعقوب علیه السلام له مرګ راغی ګوره مرګ په وخت کې یعنې هوش او حواس یې برابر یا خو جدا خبره ده د مرګ په وخت کې دی بچي ته څه وایي اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده بچي را جمع کړي د مرګ په وخت کې زنکدن کې ورته وایي زما د مرګ نه بعد به تاسو د چا بندګي کوئ دا تپوس دی د بچو نه کوي په کوم وخت کې مرګ په وخت کې هغه ورته موږ به دا قرب بندګي کوو چې ته بندګي کې ستا پلار نیکه بندګي کوي الله بندګي به کوو دا دلالت کوي په دې باندې چې مسلمان سره غم د ټول نه زیات څه هغه د عقیدې